السلام علیکم د لر اوبر پښتنو ورونو او دوستانو زم ستاسو ملګری خورشید خان زه تاسو د شمشاد په ټلویزیون اف ټي وي دوبۍ څانګې نه حاضر یم سره د خپرونې چې نوم یې دی مرحبا. مینوالو ستاسو په ګڼ شمېر باندې ایمیلز او خطونه موږ ته میلاویږي. تاسو زموږ خپرونه خوښوئ او دومره زیاته تاسو زموږ خپرونه ستایئ. د لپاره ستاسو ټولو یو جهان مننه. او نور تاسو ته پته ده چې په دې خپرونه کې هره پیره موږ سره یو میلمی هغې سره موږ ګپ شپ لګو، خبرې اترې کوو، د هغې د ژوند په حوالې سره داسې سوالونه موږ ونه کوو چې هغې تاسو ته بالکل صحیح او پازیټیو چې کوم جوابونه وي هغه تاسو ته میلاویږي. او نور په دې خپرونه کې سندرې هم دي، ګپ شپ دی، ټوکې ټکالې دي. مینوالو موږ سره نننۍ خپرونه کې چې کوم میلمه دی زه د هغه په تعارف کې تاسو ته څه ووایم. نور یو ډایرکټر دی، یو اکټر دی، یو ډېر غټ کامیډین دی، یو داسې نوم چې دغه نوم اورېدلو نه پس د ستاسو په مخونو باندې مسکا راشي. او زه ډېر فخر او ویاړ کوم چې نن زه یو داسې شخصیت سره دې وخت کې په دې خپرونه کې ناست یم. موږ سره نې خپرونه کې میلمه دی جناب اسماعیل شاهد صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. کیف حالک؟ اهلا وسهلا مرحبا حبیب دی. هیا هیا خورشید جان څنګه لی؟ طبیعتونه ښه دي؟ ټیک ټاک دي؟ خیر خیریت دی؟ لکه دوبۍ کې یار والله یا زما ګرمي کېږي او یا ګرمي ده. جی ګرمي ده بس دا دی چې لږ پېښور لږ ښه دی که نه جي؟ هلته کې څنګه دي؟ نو پېښور به زه دا ووایم که نه چې په دې ښه دی که نه چې هلته موږ نه اوبه بهیږي که نه خو لږ یخي. دلته ران د اوبه بهیږي ډېرې زیاتې ګرمې دي که نه. او بیا چې دغه ګرمې اوبه لږ زموږ ځان ته ونیسو که نه نو داسې شي چې ته به یې بس لکه سروټ هم دې ځان ته ونیوې که نه. بمبې هم ډېرې دا نلکې کې دا کوم اوبه چې راځي که نه دومره ګرمې دي که نه چې سړی لیونی. نو ګرمۍ کې سرجي تاسو دلته راتګ څنګه وشو؟ نو زموږ خو شوګانې وي که نه، ظاهره ده چې موږ دې شوګان له ځو راځو. زمونږ پروګرام چې کوم نه ډېر انجوای کوي. کله هم چې څه خبرې مبرې شروع کړو نو خدای شته چې ډېر خاموشۍ سره یې اوري، خاندي، خوشحالېږي، لکه ډېر خوشحالېږي. خاموشۍ سره خو یې نه اورېږي. نه نه زموږ ډېر خاندي. نه خاندي که نه، لکه مطلب مې دا دی چې خندا ورځي. همدا وایم که نه چې خندا تاسو دومره خلک خندوئ که نه چې هغه څه حساب نو ظاهره خبره ده چې پته نه شي زموږ دا شکل څنګه دی. والله زه په خپله شکل ستاسو څېره ډېره ښکلې ده خو تاسو کې ټیلنټ دی. خیر جي ټیلنټ څه خبره، اوس زه په لار روان یم که نه، خو چې که بوډا روان دی هغه هم مطلب که خیال یې چي ډېر خو پکې څوک پکې هم نه پېژني. بیا وروسته وایي یاره چې دا سړی ما چېرته لید. داسې خلک هم شته او داسې هم شته سپینګیري والله چې داسې باباګانه خو چې څنګه هم داسې وګورې لکه ډېر زیات خو ګوره باباګان، ماشومان، واړه زاړه، ښځې، نر، جینکۍ، هلکان، مړه زه یم چې څومره دي که نه دا ټول زموږ دا پروګرامونه ډېر په شوق باندې ګوري. او بل دا دی چې زموږ د پروګرامونه داسې دي چې لکه ښه دي. ښه ورته څه کویم چې موږ ته تر اوسه چا دا ونه ویلې چې ستاسو پروګرام خراب دی که نه. د دې مطلب دا دی چې ښه به ځکه نه وایي دا خلک خو څوک نه معاف کوي. یاره جي تاسو پروګرامونه چې کوم دي هغه ماشاءالله ټول ډېر ښه، ډېر زبردست. تاسو چې کومې شوګانې کوئ موږ ته پته لګي که نه ایز ا ویور چې زه وایم تاسو ته که نه ډېر زبردست او ډېر ښکلې. اسماعیل شاهد صاحب ګپ شپ خبرې اترې خو به موږ کوو خو زه ټول نه اول غواړم چې تاسو نه زه دا تپوس وکړم چې تاسو د کوم ځای نه یې، کوم ځای سره تاسو تعلق دی، ژوند هم کوم ځای کې تېر کړی؟ یاره جي زه خو لکه د 400 د عثمان زوی یم جي. ښه جي. خو ملې لوی شی چې کوم دی لکه زیاتر وخت چې کوم دی بهانه ماڼۍ کې موږ تېر. دا خو د ندیم حمید صاحب د کلي تاسو. ښه جي. نو تاسو ډېر وخت تاسو کوم ځای کې تېر کړی دی او دې فیلډ ته تاسو راتګ څنګه وشو جي؟ یاره جي دا اوس که زه داسې خبره وکړم که نه خلک اکثر دا خبره کوي چې د زما د وړوکوالي نه شوق نو دا حقیقت دی چې دا شوق چې دا هم د بچپن نه وي. مونږ به دغه ګلبالي سید رحمان شینو زموږ استاد دی، سید رحمان شینو سره ډېر کار مې کړی. زما ملۍ ښه ملګری، ښه ملۍ لکه ښه ملګری لکه وروره، ګلبالي لکه وروره. فردوس جمال مونږ یو ځای ملۍ که نه په علاقه کې یو ځای دا دې خوا ته د هغه کور و دې خوا زموږ کور و. بس دا چوکي به ملاس کې په د شګو د پاسه هم تلوارونه جنګول. ښه جي. او قدرت ته وګوره چې ملۍ ډېر لکه فردوس جمال هم بره لاړو پرایډ آف پرفارمنس صدارت ایوارډ والا خدای ورکو. قدرت ته وګوره چې صدارت ایوارډ پرایډ آف پرفارمنس مالم خدای راکو. نو مطلب دی دا د شوق خبره دا شوق هم دومره و چې هغه مقام چې کوم دی که نه هغه چې کوم به موږ د حاصلولو کوشش کولو
دا خو لکه ډېر د سمندر دی د رسېدی خو څوک نه شي خو دومره ښه چې هغه کترې ځای ته لږ ورسېدو بېشک دي خو دې فیلډ ته د لکه چې کوم کسان راځي راتلل غواړي لکه ډېرو ستونزو سره لکه مخامخ شي ډېر تکلیفاتو سره ښه تکلیفاتو ډېر په ګرانه باندې دې فیلډ ته راځي تاسو زما نه څه خبرې زه چې د ټلویزیون ته راتلم زما د په ذات د خدای تعالی قسم چې زه سټینوما ډپټي کمشنر صاحب آفس کې او مخامخ راته ټلویزیون سنټر و او داسې د فوټپات باندې به داسې کله دی خوا او کله دی خوا فوټپات باندې وړو مې خدای پاک دا کم سنو جي 1977 زما 78 79 دغه درمیان کې خو لکه چې خلکو وپېژندم خلکو زما مالې لکه هغه ډرامه چې دا ښه لاړه نه هغه وه 2 15 د هغې نه پس مالې لکه د خلکو زه وپېژندم خاصې دې پورې ته یم چې تکلیفاتو پورې چې تاسو سوی کن 2 15 2 5 او دا مسعود شاه صاحب کوله دې مسعود شاه صاحب ته ما څومره مطلب دی شفارسونه او که نه خو لکه شفارس مفارس هغه اوس خو چې دی نو بس اګري نګري دی که مړه که یو ټانګې والا ټانګه چلی د هغه شوق پوره کېږي که تیکو والا دی شوق یې دی د هغه شوق پوره کېږي که شربت والا دی د هغه شوق پوره کېږي ځکه چې اوس هغه دغه نشته بس هلکه زه د هغې چا سره که 2 پیسې شته جی بس هیرو دی څنګه لکه یو 2 پیسې چې چا سره یې بس هیرو دی بس زه لرې شوي زه به د هغې ما تاسو ما ته هغې تاسو راځئ ما سره به کار کوئ نو هغه سړی خو به مجبور وي او ما لا تر اوسه پورې شوقیانو سره لکه داسې کار نه دی کړی دا د الله را باندې لکه فضل ورته ووایو یا کرم ووایو او دا نه چې موږ به د شوقیانو خلاف یو خو لکه داسې مې نه دي کړي چې لکه ایرو غیرو سره چې لکه نه پوهېږو دغې ما سره کار کړی که نه ځکه چې د خپل هغه دغه له خیال ساتو خپل یو ایمیج یې خپل یو نوم یې جي لکه خدای پاک یو ایمیج سړي له ورکړي او هغه بیا زه په خپله بربادوم تباه کوم که نه خرابول نه پکار نو په دې وجه باندې بدلی چې ما دې خلکو سره کار نه دی کړی زه خپله ډایرکشن هم خپله کوم ما زما مخالفت ډېر زیات دی ما ته یا ته دا ډایرکشن پرېږدې زه ورته یم روز زه تا نه څه خبرېږم زما کار خو دې وکړو ښه کار دی خو زما نه د پاسه به د بل سړي کار داسې ته زه خو څه خبر یم چې تا پکې څه کړي دي څه دې پکې نه دي کړي او جي ما یو فلم مې کولو حالانکه فلمونه مې کړي یو څو فلم مې کړي دي ښه جي او هغه فلمونو کې ملې لکه شوقیانو که نه په دې دا دام سوچ نه دی کړی چې دا ښه کردار دی که نه دی اوهو فلم دی نو موږ به بس ها به وکړو نو الله راځه فلم دی خو ټي وي نه خو فلم خو ډېر لوی سکرین دی جي بس وایم جي درغو نو بیا په ځان نه پوهېدم چې سهار څه لکه غاړه به م کېښوده خو چې بیا به م په سکرین باندې ځان ته وکتل وکړم بیا مې ځان پورې خاندل چې خدای دې ستا دې خو باسي لکه داسې کار هم لکه ولې کړی دی که نه اوس په هغې کې داسې کار و چې هغه دغه پورې ته راځم که نه چې زه نیم او ډایرکټر یا بل څوک دی که نه او زما چې څه کار یې هغه یې وکړو بس ما ته زه به ستا کار ختم که نه لکه ستا خو بېرته څه وشو او چې سینما کې ناست اوس ما یو 3 سړي ویشتي دي که نه هغې فلم کې بیا زه مرمه که نه اوس فلم کې کېناستو چې کوم ما ویشتي دي اوس فلم کې ګورم زه یې ویشتی یم مل دا زه یې څنګه وویشتم دا خو ما ویشتي وو که نه نو زه چې څه ټایم لکه زه بیا په ډزو لګېم د بل چا په ډزو لګېم نه ډز نه ظاهر هغه داسې نه هغه یو هغه چې کوم هغه ډزې کړي نو هغه ډزو باندې مې هغه ما چې ویشتیا څه شو هغې ته ټول خوا کړي وو هغه کینچي و یو زه چې دی ولګېدم هغې بس هغه بل چا ویشتي چې کوم ما ویشتي هغه به بل چا ویشتي نو دې سره به څه کوې ایز ا ډایرکټر چې تاسو یو ډرامه ډایرکټ کړي یا فلم یا ډرامه داسې یادګار ډرامه چې تاسو په خپله باندې ډېره ما تقریبا 165 ټیلی فلمونه جوړ کړل اوهو واجب 165 کې او لیک زیاتر چې ریاض نظر محمد دی ښه لیکوال دی لکه ښه لیکل کوي کامیډي بلکل که نه ثاني نشته جي خو ډېر خلک پکې ملی دغو کې یار ملی لږ ما یاد کي ظاهره یار وایي ستاسو دا ایکټینګ چې دی دا یو شانتي یاره لکه یو رنګ دا ډرامې دا دی نو بس کوشش کوو لکه کوشش هم دا دی مونږ وایي چې خیر لږ چینجز نظر ته مو وایي چې یاره دا سکرپټ مونږ له لږ چینج ولیکه که نه نو کوشش دی چې خدای دې وکړي چې ملی لکه څنګه کوشش رنګ روړي بلکل جی او خلک یې ملی خوښ کړي زموږ دا ډرامې خوښوي خلک تاسو وګورئ داسې سندرې په جي مونږ خبرې کوو خبرې اترې کوو دا ښې خبرې روانې دي چې داسې ټایم کې مونږ بریک اخلو که نه نو د مینهوال چې کوم دي دې ورته نور په مینه باندې کیني او ګوري دا لکه ته یو بریک اخلې څه مطلب دی بریک نه بغیر
تاسو سمیږئ نه نه که نه جي مره دا خو تاسو ته پته ده زه به تاسو پوهېږو جی ښه مینوال واخلو یو لنډه شاندمه ډېر زر واپس راځو ډېر ښکلی ګپ شپ روان دی اسماعیل شاهي صاحب سره موږ سره اوسئ چېرته ځئ ماندمه د ژوندو زړونو نښه ویټامین سي کم چې ستاسو وجود له ورکوي د ویټامین سي مکمل طاقت هر څوک یې په مینځ کې ویټامین سي جی ستړي مشئ په خیرالی یو ځل بیا هرکلی تاسو ټولو ته سره د دې هیلې دې امیدونو چې تاسو ټول به ناست وئ خپرونه به ګورئ او خوندونه به ترې اخلئ موږ سره نننۍ خپرونه کې چې کوم مېلمه دی هغه د اسماعیل شاهد صاحب اسماعیل شاهد صاحب د سی ډي ډرامو د ټیلی فلمونه چې کم دي د دوست ذکر راغو زه ګورم نن سبا چې کم د ټیلی فلمونه جوړیږي د معیار نه ډېر زیات ښکته د سندرې پکې لکه زه به په لنډو الفاظونو کې تاسو ته دا ووایم چې لکه موږ په خپلو فیملي کې نه شو کتلی موږ ته ډېره زیاته مسله وي زه به جي تاسو ته یو خبر وکړم زما ډرامې چې دي که نه جی زه به د خپلو ډرامو خبره کوم ځکه د نورو ډرامو باره کې زه څه نشم ویلی که نه دا هر سړي خپل ځان له سوچ دی چې هغه عوامو ته څه وړاندې کوي عوامو ته څه خول غواړي بېشک جي زما میشن دا دی چې زه خلک دې وخاندوم خلک دې خوشحاله کړم خو داسې په طریقو یې ونه خاندوم چې زه خپله د خندا شمه که نه جی ګانې مې بندي کړي دي فضول به پکې د خدای په فضل څه ونه ګورې غلطه مکالمه به پکې ونه ګورې باقي هغه کومې ډرامې تاسو بچو سره نشئ کتی نو هغه اوس دا زه نومونه زه ولې والم دا خو د هغې خپل دغه خلک ځکه وایي به چې ته مله یار دا ډرامې ته نه کې څه لکه ته خلاف دي یا څه که نه دا کار نشته دا ستاسو خپل سوچ دی عوامو ته که ته خبرې کې ته کولی شي زه ورته دا نه شم کولی زه د خپلو ډرامو که ته زما په ډرامه څه ابجکشن کوې چې د هغې جواب دله درکړم نه جي ستاسو ډرامو کې خو ما داسې ما چېرته نه دي لیدلي چې لکه داسې څه پکې داسې ډرامې چې لکه زه خپلې فیملی سره نه شم کتلی خو دا نور کسان چې کومې ډرامې جوړوي نن سبا چې زه مارکیټ کې ګورم که نه د هغو په هکله ما تاسو دا خبره وکړه ستاسو ډرامې چې کومې دي بلکل ډېرې ښکلې ډرامې دي او موږ ستاسو ډرامې چې کومې دي خپلې فیملی سره ګورم او ډېرې زیاتې خوښوم او ماشاءالله ستاسو چې کوم کرکټر یې پکې هغه ډېر زبردست دي تاسو په خپله باندې کوم کرکټر ډېر زیات خوښ دی مختلف لکه کامیډي شو د نور شو که نه او تاسو چې کوم داسې ډایلوګ وي چې ستاسو ډېر زیات ما ته ما خو جي سیریس ډرامې موږ کړي وي ډاکټر محمد اعظم چې هغه ډېر ښه لیکوال لکه پڑھا لکھا حمین ہما صاحب والا پروفیسر حمین ہما صاحب کا نا لکه رائټران دي زمونږ نور البشر نوی صاحب خالق دانومي صاحب بل سعدالله جان برق صاحب اوس د نظر زیاتره د نظر ډرامې کوم لکه د هغې سره دا ما سیریس کړي دا سعدالله جان برق صاحب خالق دانومي صاحب او نور البشر نوی صاحب دیم کامیډي لیکلی پکې کامیډي چې دی دیم لیکلې وه ډاکټر اعظم صاحب که نه جی او ما د دې ډرامې هم کړي دي حالانکې د دې دا لفظونه چې دي دا ډېر ګران دي د نظر محمد دا دي دا ساده یي که نه نو لکه موږ ډېر تیزۍ کې وایو هغه ته به موږ دوه شپې په بړستنه کې همداسې سکرپټ نیولی و داسې اوده به شو بیا به دغه شو چې موږ د خیر سره کالا کړي خیر دغه سره پروډیوسر سره به سات څه کوو هدایتکار صاحب سره هغه خو به موږ بېعزتیانې به کولې دا تاسو څه بکواس کوئ او نن سبا خو چې د څه وویل وي ټیک جي اوکې جي نو دا اوکې خو زه د ما سره خلک تنګېږي بلکل دا ټایم ډېر لګیا لکه څلور پنځه شپږ ورځې کې اووه ورځې کې د زه ډرامه ختمه کړم بلکې مکمل ختمه کړم مکمله او دا عمل ما پې ورځ ولګولې زه حیران یم بس نه پوهېږم جی نه پوهېږم زما اوس یاره جي ستاسو یو کرکټر و احمدشاه کاکا دغه والا که یو ډایلوګ یو دغه وکنه چل هلک وته خدای نېکبخته زما دې خبرې ته غوږ کېږده زه درته یو خبره کوم او ته بله خبره کې ورېږه چې دا جوس وڅښم نو هله به پته لګي ډېر ښه ډېر ښه دا کردار هم چې کوم دا نو زه په دفتر کې دا به راتلو خدای دې جنتونه نصیب کړي هر څوک چې و خو دومره به دی چې یو منشي و د هغه پلار و دا سړی دی به چې ما له راغو دغه ته
دفتر ته به چې دی راغو نو ملې لکه لاس به ونیو داسې نو ډېر ساعت وشو نو ما ته یې داسې کې پنامه که نه ما یاره دا لکه دا لهجه د ده ما لکه کاپي کا تاسو ستاسو جی او بس خیر ما ورته بابا لږ غوندې صبر وکړه دا کار لږ ختموم لږ صبر وکړه بیا مې کېنو ولی به مې چیر وړی غریب دا لاس به م رپېدو داسې که نه چای به مې څښله نو لاس به یې دغه کېدو ما به ورسره خبرې کوم یاره دا که چېرته انسان یې چېرته داسې څه چانس میلو شو که نه لکه ډرامه کې دا کردار ولا ډېر ښه کردار جی بس هغه به بیا ما ورته مې څنګه بابا طبیعت دې ښه دی ټیک ټاک یې څنګه راغلی نن څنګه داسې مالې ته خو پرون نه وې نن راغې داسې که نه لکه څه خبره به مې واچوله ما ویل چې دی ما سره خبرې وکړي به ده ما ته یو کیسه وکړه زه لکه داسې شروع شو وایي وتم نو ورکشار اوان ډېره تیزه وه وایي تیکې یو ماشوم راغو ډس وی والو ما سوچ کولو مې دا خو که زه اوس یو مکالمه هم دې باندې خو درې نیمې ګنټې لګي لکه دا مکالمه چې زه داسې دا خو نه په دې طریقې ما دا تیزه کا لکه دا مثال درله در کومه چې دا لکه د دا خبره او جی دا لکه دا زه دا د خو په سلو کې ویله ډېره سلو وه بالکل دا سلو وه که نه دا خو تقریبا چې 2 میاشتو کې به موږ یو ډرامه ختموله بیا که نه او خلک به لکه لیوني شي وو که نه دا ما تیزه که نو ما څه چل وکړو چې همدکه لکه ده رامه که نه بابا څنګه لکه دا زه ویم بس داسې چلو چې د کور نه څنګه راووتم هېڅ یو ماشوم منډه رکشا روان و چې ډس شو چې هغه هلک یې ووایي ما هغه رکشې والا ودرېږه هلکه دا ځکه دا ماشوم چې څنګه ووایي راباندې مې کړ دا تېز شو ډېر ښه که هغه رنګې ویمه خو زما خې ته به اوده شي دلته که نه دلته خو دا اکسنټ چې کوم دی که نه دا بابا الله دې جنتونه نصیب کړي آمین خو بیا مې واورېده چې غریب وفات شوی ستاسو اواز ډېر مزدار دی جی ډېر مزدار دی زما ډېر زیات خوښ دی ما اواز او زمزمه شی راته سندرې مندرې استاد زما نشته منم جی نه لکه سړي استاد وي دا منم استاد نشته دی بس په توکل یو په توکل راخطا یو که نه خیال احمد نن سبا رحیم شاه دی لکه حقیقت خبره چې رحیم شاه ډېر ښه اواز ډېر مزېدار خیال محمد نو مونږ به ظاهره د هغه د اواز نه بغیر به مونږ که سی ډي به وو که د ټلویزیون دغه به هم داسې پکې چېرته څه رول داسې رانه ما به ورته ویل مې چې د خیال احمد اواز به چېرته نه نو ما ته ویل ته خو هسې هم د هغه دغه کولی شي خیر مونږ خو د هغه پېښې کولې خیال احمد ته څوک رسېدی شي بېشک جی بس هغه لکه یو ځل پیدا کېږي داسې ګلوکاران یو ځل پیدا کېږي او بېشک جی لکه اوس رحیم شاه دی نو باندې نور خلک به روزري خو رحیم شاه خپل یو مقام دی لکه ډېر لکه رسېدل لکه ډېر ګران دي جی او دغه سندرې نو خیال احمد ته به څوک رسېږي لکه داسې بیا لکه دې سره ګلزار علامه او دې سره چې دی نو ټول په خپل ځای باندې ډېر ښه دي او تاسو چې کوم خیر د پښتنو دپاره داسې څه تاسو چې وایې که نه هر وخت تاسو تقریبا وایې هغه چې خو دغه ویم سټیج باندې ته ستا مطلب دی چې دی دا وایي که نه زه وایم چې دا تاسو ووایې ما دغه والا بیا سایل پتری وهم پخپل ټوټې ټوټې کچکول بیا سایل پتری وهم پخپل ټوټې ټوټې کچکول خیر د پښتنو نه خیر د پښتنو نه د پښتو د پاره غواړم خیر 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 د پښتنو نه د پښتو د پاره غواړم دا د ارمان ګل د رجیدو د پاره غواړم واه جي واه ډېر ښه ډېر ښه یقینا چې مینهوالو به هم ونه خوند اخیستي او تاسو به ونه نور خوند هم اخلئ
واخلو یو لنډه شان دمه ډېر زر واپس راځو موږ سره اوسئ دمه جی ستړي مشئ په خیر حالی یو ځل بیا تاسو ټولو ته هرکلی مینوالو یقینا چې تاسو به خپرونې ته ناست یو خوندونه به ترې اخلئ نننۍ خپرونه کې موږ سره میلمه دی اسماعیل شاهد صاحب اسماعیل شاهد صاحب خبرې اترې ولې اسماعیل صاحب د ستاسو دې انداز سره زما ذهن ته یو سوال راغو که نه اکثر چې کله زه ستاسو ډرامې ګورم که نه تاسو پکې وال ډېر زیات کوئ جی نه دا عادت شوی ما تاسو به ملی ذهن ته مکمل هم ګلبالي راغلی قسم دی چې دا ګلبالي ما دومره نه وی ټکولی که نه نو دی به دومره مشهور نه وی بلکل جی او بل دا دی که نه اوس لکه چې زه هغه نه وام که نه لکه یا سټیج یا ډرامه خلک وایي یا ګلبالي دی ونه والو کو سټیج باندې دواړو ویوا مجبورن پې راباندې دا جی بلکل تاسو د نه نه داسې بیا د دې ټایم کې زما مازغه کار نه کوي او اوس هم مخته شو که نه چې اوس یې نه وایم هډوکي خوږي الله لکه چې وی نه وم هډوکي دړ کوي بس بیا وایم اوس څه کوم ګناه ده چې لکه همداسې یې پرېږدم بس بیا پې راباندې کړم که نه درزه دروزه اوس هم چې دغه شمشاد ډرامه ده دومره مې پکې غریب والی دی که نه ما لیدلی جی خلک یې ګوري واه توبه چې په والو مې غریب واړه کړی جی تاسو ته پراید آف پرفارمنس والا اوارډ چې کوم میلاو شوی کله میلاو شوی او په دوی خو خیر لکه دغه شو تقریبا یاره یو پنځه شپږ کاله خو به کېږي ښه جی نو ستاسو څه احساسات و چې کله تاسو ته میلاو شو لکه ایوارډونه موږ ډېر هغه چې پی ټي وي ایوارډ اوس لا شمشاد وایي چې صبر وکړئ موږ به نور تاسو له لس پنځلس ایوارډه په یو ځای موږ هم درکوو که نه نو الله دې پکې خیر واچوي الله دې پکې بلکل خیر واچوي تاسو جی زه مختلفو ملکونو ته تاسو تللی دنیا په ګوټ ګوټ کې به زه وایم داسې ځای تاسو ته نه وي پاتې شوی چې تاسو ورته لکه ډېر وګرځېدو چې ډېر خو زه درته یم یو خبره کوم جی دنیا نه وای چې ورته او راته وشو نه که ډېر هم نه کتلی تقریبا یو پاو خو به هم کتلي که نه سیر کې یو پاو خو به هم کتلي اسماعیل شاهد صاحب جی دا دنیا خبرې وشوې چې تاسو ډېر ملکونو ته تللی کمې ژبې تاسو زده کړي دي اوس یاره مطلب لکه ژبې خو ډېرې زیاتې دي خو زه پې په خپله هم الله دومره نه پوهېږم څنګه ژبې خو ډېرې راځي ما لکه نه لکه دنیا نه ته راته وشو که نه لکه هغه هم اوس هغه تا چې ما څه بار خبره کوله که نه تا چې دغه ته هم تلې هغه ژبه درځي ډېره سخته ده ملواړي وکړه څه خبره جی او ملواړي تاسو اوس ملواړي ډېره سخته ژبه ده ډېره زیات ಇಡಿ ಬಿ ಸಡದ ಪೋಡ್ದನ್ ತಿಳಿ ಪುಡ್ತಿ ಮಾಡ್ತೋ ಸಾರ್ದನ ದೀದಿ ಇಡೀ ಪಾಡೆ ಪಿಡಿನು ತುಡುಕರೆ ಸಿಡಿದ ನಾನ ಇಡಿ ರೂಡು ಮಾಡೋದು ಅಡಿಗೆ ಇಡಿ ಬೇ ಬಾಳದ ಸಿಡಿ ತಿಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡಿ ಪಾಪಾಡದಿ ತಿಡಿ ಮೇ ಸುಡ್ದ ಬ್ಯಾಳ ಇಡಿ ಬೇಡಿ نه پوه شوم تاسو وایئ چې دا شربت ډېر ښه و مزدار و ډېر یخ دی دا واحد سړی ته دا واحد سړی چې ته زما په دې ټکو پوه شي یعنې دنیا پې والله کې پوه چاینیز ژبه تاسو یې زده 你好，你好，咱个都很好呢，提hin。你这没弄好呢，你提hin，那么那，你我做嘛干嘛？حاجی这这这你没好多了，提hin，你没好那么，مینوال بم پې پې شوي اوس خو زه نه مینوال بم پې پې شوي جی ستاسو بچو کې څوک راغلي دي دې فیلډ ته زما بچو کې زما یو زوی لکه طاهر شاهد چې هغه یو ډرامه کړې ده نثار خلیل صاحب سره پی ټي وي باندې او په هغه ډرامه باندې چې کم دی نو نثار احمد چې نثار خلیل صاحب هغه له ایوارډ هم پروډیوسر ته میلاو شو ښه جی ښه لکه پته نه چې په ډرامه بس ولا حقیقت خو ما خپله مقدر لکه ډېر او زما زوی مو لکه ښه کار پکې کړی او تاسو خو شوقي دی بل زما زوی چې کوم دی لکه شوق مو کې نو اوس پته نه لګي چې شوق یې شته او که نه څه زما ورته بچو اول سبق وایي بیا دا شوقونه کوئ جی مونږ ډېر تکلیفونه تېر کړي ډېر تکلیفونه تاسو بچیان یې که نه او مې سبق وایي نو بیا چې کم طرف ته خوښ کم لینډونه م خوښ هغه طرف ته ځئ که نه په اول سبق وایي ځکه چې بغیر سبقه چې کم دی که نه دا لینډ تاسو سر ته رسولی یاره جی دا چې کوم لینډ دی دا ډرامو هغه د فلمونو هغه ډېر داسې کسان دي زموږ په پښتونخوا کې زموږ لر او بر څیزونه پښتانه دي ورته لکه په بد نظر غوندې ګورو ستا مطلب دا جی او زه یو خبره کوم چې د دې نه ښه فیلډ بل نشته یو دا تا پورې ده چې ته په خپله ښیې که نه چې ته په خپله ښیې دا دنیا نشي خرابولی بېشک اوس همدا فیلډ دی په کم فیلډ کې چې زه کار کوم لګم تقریبا مونږ خو ته خو زما بچي په دی بېشک جي په دې فیلډ کې نسوار هم دی خولې له رونړ
سیګریټ هم چېرته د خولې له رونړو شراب هم چېرته داسې نه که چې دا څنګه دا دې خوند به سي جواري هم چېرته ونه کا بس دا بس الله یادوو بس دغه دې شیانو ته مړو خیال نشته چې بس زموږ خو دغه شي پسې مړي وو مونږ هم دا خبره کوو چې زه د چېرته تیر چې مو سړی اکټر خو یاد کړي خو زه وایي چې یار ښه سړی یم دی بس دغه لفظ پسې مړ یم اینش پنت جری پروس تربت کو پیتانا چو رمبت باندې د نصیب شاه یو به پکې دکان پرانیزو ستا مطلب دی چې د پای یو کړی به م پکې ولګوم په ماشومانو باندې به پایم خرڅوم قدم راواله میخین صاحب هماغه د میخو ماسغري دي که نه زه ته څه یم او ته څه وې زه وایم چې ماشومانو دپاره د کاپو پنسلونو او کتابونو دکان په کار دی نیم په نیمه ګټه ده پکې پوهېږم سړیه پوهېږم اخر د 25 میخو مالک پاتې شوم څه ګپ خو نه دی قدم راواخله ولې دروالم خدایه زما د توبې قدم راواله مطلب مې دا دی چې ته مخکې خبره کوو چې څنګه چل دی څنګه چل نه دی خبره کوې ځواني د نصیب شاه مخکې خبره دا ده یو په کولوکو کینټین د چیو او د سموسو خیر دی ته په هغې کې چې کوم دی دا د پیو کړی یم لګولې مکه زما خبرې لا راځي که نه قدم راواله خبره دا ده که نه همیشه دپاره تا کې لویه لنجه دا ده چې څه نه څه شی به تا نه خامخا پاتې کېږي که نه مړه نو لږ په ارام خو کښېنه که نه نو تا دا زانګو دلته مونږ له څه دا زانګو دی ښه سمه کورسۍ ده هلته دي ایښي دي زانګو دې ماته دا همداسې یي لږ په مزه کښېنه که نه نو دا ستا د کلي د حجرې کټ خو نه دی نو مخکې نه سړی پوهېږي که نه سړی چې داسې په مزه به کښېنم داسې دغه را او بس داسې به نښتی یم نښتی به یم داسې ها اوس داسې کار دی چې افتتاح د سکول پرانیستې ته وایي پوه شوې په دې خبره باندې ښه دغه که نه پوه شوم په دې خو پوهېږم مړه دغه به کوو دا په کینچای باندې به پرې کوو ته ځواني دي نصیب شاه خو دې دپاره یو مازه سړی پکار دی دا اوس مصیبت شو راته لوی مصیبت چې راته دا جوړ کړو اوس د چا مازغه به دومره زیات چې هغه مونږ راولي نو مورې چې پلار مې دکان خرڅ کړي نو زه به څه کوم نو به څه کوې خو بس ایستګلو جامو کې به ناست یې کتابونه به خرڅوې پیکولې به خرڅوې سموسې به خرڅوې دا توتني پلاره دا راته وایه چې سکول جوړ شو که نه بس تماس لګیا دی هر څه برابري د خیر جنډې منډې ولګولې د خیره سره بس صرف افتتاح پاتې ده دا څه شی دی زرویه زما سم د سر دروند دی ستا سر دروند دی ویم خدای خبر چې د پیریانو د دې سر پورې د اوبو چاټۍ تړلې ده که منګې تړلې دی چې دا هر وخت دروند دي ګوره افتتاح هغې ته وایي چې دغه پرانیسته نه کوي د سکول پرانیسته یادوم نو وکړه که نه څنګه وکنه تا سره صلاح کوم که نه بغیر د صلاح خو زه کار نه کوم که نه داسې حساب دی که نه ستا نیا نه ده صبرو درته یادومه صبرو ویم هغه غوښتم د نیمسري دمونه اچوي که نه نو ما ویلې چې په سکول به راته د نیمسري دم هم واچوي او افتتاح به م وکړي نیا پرېږده آخر زه هم د سکول مالکه یم که نه د افتتاح به یې زه کومه چې دا کلي والا ښځې خو رانه وسوځي که نه مسخر کاکا جي رمتا سویل یاره ته په خدای اعتبار کوې ویم دا مخوکی په ما باندې دومره بدې لګي دومره بدې لګي یاده که دا خاندې ولې مسخر کاکا جي په ایمان داسې کاري که نه لکه د جوارو بوجې ته چې چا په زوره کمیس اغوستی اوسه اوسه مشرانو سره څوک داسې خبرې کوي تا ته پته نشته چې آخر د دې سکول مالک یم او سرګرم پرنسپل یم که د مثالو په مخ کې دې راته دا ویلي که نه چې سخر کاکا نو بازیګرې به در باندې واړو قدم راواخله ځواني دې نصیب شه ته کښېنه هلکه څونه ښځې راغلي بهر یاره ما ښه ډېرې دي ډېرې دي نو ځواني دې هم څه ځواني نه ده چې دوا درته وکړم خو بس یوه رالېږه چې انټرویو ته یې اخلو ځه فیلحال ته خبره دغه که نو زه بیا خیر نورې خبره به زه وکړم خو ته دغه که आपके डॉक्यूमेंट्स सर ये मेरी सीवी है मैट्रिक पास हूँ और इससे पहले भी एक स्कूल में टीचिंग कर चुकी بس ټیک ده بس ټیک ده ښه وړو دپاره ډېره ښه ده وړو ته به اردو ښیي ما وی د تنخوا تپوس ته زه وکړم نه ملا ته وکړي دا ته به دومره باده راغلی اردو کې به خبره کوي ستا دعا به لږه لږه اردو راځي زه خپله ورسره دغه مس زنانه تنخوا څومره پکار ہے
ये कह रहे हैं प्रिंसिपल साहब कि आप कितनी तनख्वाह लेंगी? सर कम से कम 2000। महंगाई है ना। څه وایي څه چل دی څه وایي جی ګراني د کم از کم 2000 خو به تنخواه راکوي. دا یوازې ګراني دې دپاره دا مونږ ګراني نه ووایي دغه زه خبره ورسره کوم چې ملکه یو 1000 روپۍ اخلي که 1000 روپۍ باندې که دغه کوي ورسره به خبره ختمه میزانانه 1000 روپۍ در کل کرتا ہے که نه نو کاغشتل ہوتا ہے نو 1000 روپۍ دغه ہو جائے گا. प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं 1000 रुपये तनख्वाह देंगे. चले ठीक है सर, मुझे मंजूर है. مرحبا 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 مینوالو یو ځل بیا تاسو ټولو ته هرکلی بریک نه پس که نه نننۍ خپرونې کې چې کوم میلمه دی موږ سره هغه دی اسماعیل شاهد. اسماعیل شاهد صاحب ډېر ښه گپ شپ روان دی روان دی جی بالکل روان دی او یقینا چې تاسو په خپله باندې هم ډېر زیات خوښوئ انجوی کوئ به یې که نه. زه غواړم چې د دې سوال تپوس تاسو نه خامخا وکړم دا چې کوم ځوانان دي څوک چې شوق لري او دې فیلډ ته راتلل غواړي ایز ا هیرو ایز ا کامیډین ایز ا ډایرکټر یا داسې بل څه کردار کې چې هغې غواړي چې دا فیلډ جوین کړي نو تاسو ورته څه مشوره ورکوئ په څه طریقه دې راشي او څنګه خبره ده ښه فیلډ دی خراب فیلډ نه دی. اول خو دا ده که نه چې لکه که تعلیم وي که نه نو ډېر ښه ده. لکه یو سړی اول تعلیم وکړي او دې فیلډ ته راشي نو بیا په بره خلی شي ځکه چې دا بې تعلیمه چې کوي که نه جی قسم دی موږ بار ملکونو ته لاړ شو که نه داسې لکه د بوتلانو ورته ولاړ یو که نه تاسو که وګورئ نو د هغې دا انګلیش هم داسې د ژبې په دې سر باندې وي بالکل او انګلیش او زمون په سر باندې او موږ د خیره سره ګریمر استعمالو ګریمر آی هیو که نه آی هیو کم دغه دا څه ورته وي فرام پاکستان نه یې خو داسې نه دي روزه هغه بیا خو یې کام فهمي همې د ګوټ چلل باج هی وي که نه ته به ورته خولې ته وجه دی څه وایي هسې ویلې د ست شی یاد که نه لکه نو دی چې تعلیم یافته وي ښه پرېږدی به داسې نه به پرې خولۍ نه به پرې ماړه داسې به ورته ولاړي که نه لکه دا زمري غوندې بالکل ایکټینګ ښه شی دی خراب شی ما خو تیل که نه هر څه ټول کمال چې دی په خپل ځان کې بېشک کوم شی د چا خوښ دی اول دې دا سوچ وکړي چې آیا دا ښه شی هم دی او که بد دی ولې دا معلومات وکړي لکه اوس تا باندې ایکټینګ تپوس وکړي ایکټینګ بهترین شی په ورلډ کې نن سبا په دنیا کې نمبر 1 کیسه چې روانه ده نو هغه د ایکټینګ ضروره ستا څه خیال دی دا ته چې د ټي وي ته کښېنې او دا ټول ته ګورې آیا خدای دې وکړي چې زما خیال دی چې وزیر اعلی دی او که صدر دی او که وزیر اعظم دی او که ټول ایکټینګونه کوي ټول کوي جی والله که یو داسې بنده دی چې هغه ایکټینګ نه کوي د ستاسو په ترو باندې که څوک ځان انټروډوس کول غواړي نو هغې به څنګه چل کوي تاسو سره به څنګه ملاویږي لکه زما په ذریعه بالکل د ستاسو په نو زما په ذریعه خو یو دا ده که نه چې لکه زه شوټینګ تاسو سره به څنګه یي په فیسبوک په نورو طریقو باندې بس زموږ خو مالی شته هغه ډېر خو زموږ شته دی هغه خو هغې باندې خو زه خبر یم خو چې تفاریق شم ورته کښېنم که نه اوس مین خبره چې څه دا هغه دا ده که چېرې زه ریکارډینګ کوم یا په شوټینګ یم لکه څوک راشي داسې که نه ما ته ضرورت شي نو اوس هغه دوه هلکان دي مثال کې طور پې راغه نو هغه دوه کې ملې ته دغه مکالمه ته ووایې نو خو که چا خو وویله ظاهره خبره مونږ هغه ته راشه روکې ستا نمبر دی اوس سکرین ته ودرېږه راځه دغه ته کیمرې ته ودرېږه او راځه د خیره نو په هغه باندې وي خو به هر حال ما خو ته چې اکیډمي نشته که نه نشته پکې جی دی به څه کې همدغه چې ورته دا پته لګي چې فلانکي ځای کې مطلب دی یو پروډیوسر ډرامه شروع کړې ده دته لږ تګ پکار دی چې زه ملی میلو شم دا چل ځکه اکیډمي شته نه که که ما سره زه خو به چانس والا ورکم خو چې ما سره په هغې کې لکه زه دا خو ته بس سکرپټډ معاملې که نه که تاسو والا چانس ورکړئ نو تاسو پکې والم کوئ وال به خامخا نو مطلب دا دی که لکه اوس هغه والو ته ټیم تړک او تړوک دغه ټیم بیا دې وایي راشي نو بس بیا خو لکه هېڅ خبره دا خبره نشته او دا ته ایمانا ویم چې کوم خلکو نه مې کم خلک مې ډبولي دي که نه ورته نن کولی شي نن زموږ سوپرسټار دي او زموږ تپوس نشته او هغې تپوس موږ نه زیات دی کمرشلو کې دې خوا فما یا اسماعیل شاهد صاحب ګپ خو ډېر زیات خوند کړی دی خو پروګرام وخت ختم شو موږ سره بس نور وخت پکې نه دی پاتې که نه بالکل آخري ساګانې دي دا پروګرام نو تاسو راځئ اختر کې بلکې هر یو اختر کې تاسو راځئ دلته کې شوګانې کوئ تاسو
زمونږ د مختلفو موکو باندې دلته راځئ که نه د مسافرو دپاره او دې خندوي تاسو نو هغه مسافر دې وخت کې ستاسو په تمه چې تاسو وله یو ښکلي شانتې پیغام ورکړي داسې څه میسج وله ورکړي مونږ چې راځو خو ستاسو خلکو دپاره راځو خو بس دغه یو کار وکړئ اول د الله ژوند درکا الله هم خوشحالۍ نصیب کا الله هم د خپل وطن ثواب وکړه الله هم په خپل وطن کې دومره رزق زیات کا کنه چې تاسو د هغه ځای نه هغه رزق دومره زیات چې دې خلکو لی رالیږي الله دې داسې وکړي که نه او کارونو کې الله برکت واچوه. مینوالو یقینا چې تاسو خپرونه نه ډېر زیات خوند اخیستی. اسماعیل سعید صاحب ستاسو ډېره مننه، یو جهان مننه چې تاسو خپل قیمتي وخت نه موږ ته وخت ویستو او دلته راغلی تاسو او ډېر ښه ګپ شپ ولګېد ستاسو سره او ډېر خوشحاله شو تاسو سره. ډېره مننه، ډېره شکریه. مولا دې ایمان ته خیر کا، مولا دې ایمان ته خیر کا، مولا دې ډېره مننه. نور مینوالو د دې خپرونه دپاره که تاسو مونږ ته څه سجیشن څه کمنټس راکول غواړئ نو دا زمونږ ایمیل اډرس دی، په دې باندې تاسو مونږ ته فیډبیک وکړئ، مونږ ته ووایئ ستاسو خپرونه څومره زیاته خوښه شوه، زمونږ تشریح خپرونو غوندې به دا به مې ستاسو ډېره زیاته خوښه شوي. فیډبیک ډېر زیات ضرورت دی مینوالو، وخت ورځ زیات ساتئ، ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ، مونږ ټول په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ، د خپل ځان ډېر خیال ساتئ، په پاک الله مسپارم. الله پامان. مرحبا 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 هلا يا حبيبي بعد غياب رجعت تملى حياتي هنا قلبي لحضنك حن وداب يوم رجوعك أحلى منى هلا يا حبيبي